نن ورځ زما لپاره ډېره بده ورځ وه. Today was a bad day for me. Today was a bad day for me. نن ورځ زما لپاره ډېره بده ورځ وه. زه به هیڅکله رانه شم. I will never come. I will never come. زه به هیڅکله رانه شم. زه نه غواړم چې خبرې وکړم. I don't want to speak. I don't want to speak. زه نه غواړم چې خبرې وکړم. زه غواړم انګلیسي زده کړم. I want to learn English. I want to learn English. زه غواړم انګلیسي زده کړم. آیا کومک ته اړتیا لرې؟ Do you need help? Do you need help? آیا کومک کولو ته یا کومک ته اړتیا لرې؟ مونږ به د ده سره کومک وکړو. We will help him. We will help him. مونږ به د دوی سره کومک وکړو. څه دې ولیدل؟ What did you see? څه دې ولیدل؟ What did you see? ما ته یې تشریح کړه. Describe it for me. Describe it for me. ما ته یې تشریح کړه یا ما ته هغه تشریح کړه. نه غواړم دلته پاتې شم. I don't want to stay here. I don't want to stay here. نه غواړم چې دلته پاتې شم. یو چا ما ته وویل. Someone told me. Someone told me. یو چا ما ته وویل. Someone معنا یو چا یا یو کس. Told دوهم خلط دی tell وویل می ما ته. خواږو ملګرو تاسو نن همدغه جملې د سره زده کړئ. نوره جملې به بیا په بله ویډیو کې انشاءالله درته راوړمه. او د نورو دا ډول ویډیوګانو لپاره زموږ د یولی ټیچر یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د سره ترڅو کوم وخت کې چې موږ یوه ویډیو اپلوډ کوو یوه ویډیو پورته کوو یوټیوب چینل ته هغه تاسو ته بغیر له دې چې تاسو په یوټیوب کې سرچ وکړئ تاسو ته در ورسیږي نو تاسو به زموږ له ویډیوګانو څخه نه پاتې کیږئ. نو زموږ سره پاتې شئ تر بیا ښې چارې.